سلامونه نیکې هیلې قدرمنو کتونکو اوریدونکو د ما سره د پښتو ادب یو ستره نامه محترم نظیر یوسفزي صاحب ناست دی. ادب په حوالې سره د خپل کار او زیار په حوالې سره د هغې سره د چې کومې ادارې سره تعلق دی د خیبر پښتونخوا پولیس کې د ډي اس پي په چوکۍ باندې دي ناسته کوي. د دې چې کوم صلاحیتونه دي د دې قابلیت ذهانت اهلیت د دغه ادارې دپاره دا هم زمونږ دپاره د ویاړ او د فخر خبره ده. دوی که شاعري کړې ده، دوی کتابونه چاپ دي، ادبي تنظیم چې کوم د دې سودم ادبي جرګه د هغې خدمات د دې د خدماتو لړۍ د دې د شخصیت رنګونه بېشماره بېکچه. غواړم چې د دې د خوږې شاعرۍ یو رنګ تاسو ته وړاندې کړی شي. نظیر صاحب ډېره زیاته مننه کوو ستاسو او زمونږ کتونکو اوریدونکو ته به د خپل ګلرنګ نه یو کلام ډالۍ کوئ. ډېره مننه سردار یوسفزي صاحب. غزل دی چې ارشاد خوشبو دی لکه ګل لکه شمالي راپسې ګرځي، خوشبو دی لکه ګل لکه شمالي راپسې ګرځي او دا اوس چې کله کله ښاپېري راپسې ګرځي. ډېر ښه. او بېګا دې په ما څه کړله خوړلو پټه خپله، بېګا دې په ما څه کړله خوړلو پټه خپله او کیني زما په سر پرپرکي راپسې ګرځي. ډېر ښه ډېر ښه. او ما څه ستا د نظر پیالو کې خپل نظر ډوب کړی، ما څه ستا د نظر پیالو کې خپل نظر ډوب کړی، حیران د هغې ورځې نه ساقي راپسې ګرځي. ډېر ښه. په ډکو سلایو به کړمه ډکې سترګې تورې، په ډکو سلایو به کړمه ډکې سترګې تورې، او نن پرېږده چې دا خلک لیوني راپسې ګرځي. او نور څه دي خو هغه مې د دې زړه داسې چاپېر دی، نور څه دي خو هغه مې د دې زړه داسې چاپېر دی، او جانان دې د وړو غوندې بیخي راپسې ګرځي. او په تکه توره شپه کې مې د کټ چاپېره چورلي، په تکه توره شپه کې مې د کټ چاپېره چورلي، او یادونه دې راځي ور ورکي راپسې ګرځي. او همزولو ته یوې ګودر کې دا څوک لیونی دی، همزولو ته یوې ګودر کې دا څوک لیونی دی، او ټوټې مې د بنګړو راټولوي راپسې ګرځي. او خواږه د تغزل مې د غزل د شونډو ساسي، خواږه د تغزل مې د غزل د شونډو ساسي، خیالونه لیوني لکه میږي راپسې ګرځي. او په منډه منډه راشي د خندا نه ته کشنه شي، په منډه منډه راشي د خندا نه ته کشنه شي، او ژوندې زلفې په ما را څڼوهي راپسې ګرځي. بېګا مې ورته څه د بڼو لاندې دي خندلي، بېګا مې ورته څه د بڼو لاندې دي خندلي، او نظیر لکه د غل غوندې شکي راپسې ګرځي. خوشبو دي لکه ګل لکه شمالي راپسې ګرځي، دا اوس چې کله کله ښاپېري راپسې ګرځي. ډېر ښه ډېر ښه. ګرانو کتونکو اوریدونکو دا و محترم نظیر یوسفزي صاحب د دې خوندور کلام تاسو واورېده. ښاد آباد اوسئ. د لوی الله په امان.